सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें ताकि आप देख सकें हमारी नई नई वीडियोस। دا چاربې ته چې ما جوړوله نه ټکټرو نه ایټمو نه تریشرو دا ملک هېڅ شی نه او په 15 روپۍ من غنمو چې ما جوړوله نو اوس به یې واورئ هغه خبره ریښه وشوه او راله وایي دا دور به راځي زما به سترګې نه غړېږي دولت به را دوړېږي دا دور را روان د نوم به ختم د نیستی شي هر څوک به په مستی شي غلام به پاتې نه شي بلکې وینځې به لختی شي هستی به رالتی شي اوښان به په ځنګل کې شرمخانو ته برړېږي دولت به را دوړېږي نن به خوشي ډاګه وي سبا به شیش محل وي ښه جوړ به مکمل وي مالک به پې خفه شي د نقشې نه چې بدل وي کروړونه به پې دل وي نو لګیا به پې مزدور کې سبا بیا به رالوړېږي دولت به را دوړېږي مالک به پې خفه شي مزدوران به پې لګیا کي مکان به را خطا کي خښتې او سیمټ سیخ به تې بیا جدا جدا کي میدان به تې صفا کي هر کار به په مشین شي څوک به دومره نه کړېږي دولت به را دوړېږي هر کار به په مشین شي که د هغه ګرانې مشین ته به اسانې چې چا سره هنر یې بس هغه سړی به خانې په موج کې به روانې خو یو من غنم به جرنده کې په 100 روپۍ وړېږي دولت به را دوړېږي 2,500 روپۍ د یو مزدور به دیاړي شي چې نوم پې د سړي شي 800 روپۍ باندې به سیر اصلي غوړي شي سړکونه به ربړي شي خو څومره چې ظالم وي د قوم مشر به جوړېږي دولت به را دوړېږي څومره یې دوکه چې زده وي څومره چې چالاک وي هغه سره به واک وي جرګو کې به بللی شي چې خدایا پاک وي مظلوم له چې مټاک وي هغه ته به نروایي چې کمزورې تې کړېږي دولت به را دوړېږي 8,000 روپۍ باندې یو من اوړه به ورکي په نرخ به یې خبر کي کمزوري به شي تنګ ځان په وسله به برابر کي راګیر به معتبر کي لاشونه به پراته وي شنه مچان به پې بړېږي دولت به را دوړېږي داسې وخت به راشي چې غټان د سیل دپاره سپومی ته به زیاره چاړه به د شاخیل وي هړ به نه وي په مرداره هر څوک به کوي ماره هر څه به وي بې سیاره مګر څوک به نه مړېږي دولت به را دوړېږي دنیا به یې ټمې شي په ملکونو به شاهانه جنګونه کړي روانه چاپېره به اړم وي خو عراق به وي میدانه صحیح کوم بیانه ګزار به کېږي دلته جرمني کې به پرډېږي دولت به را دوړېږي سمیلا کې قریشي وایي دا وخت به داسې راشي وینا به مې رښتیا شي د خرو اسپو په شانې به نرښځې بې حیا شي ناڅاپه به تباه شي دا جنگ به آخري وي بس ګولی به پې سړېږي دولت به را دوړېږي